د شر او فساد ډلې پر خپلې کړې ژمنې وفا ونه کړه. د امریکایي یرغلګرو په مرسته یې په ډېر وحشت سره د مجاهدینو بېوسلې کول او زنداني کول پیل کړل. د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او اسلامي اصولو خلاف یې زرګونه مجاهدین اسیران او بیا شهیدان کړل. تر دې چې د کندوز ولایت په یرګنک دښته کې یې پر هغو ملکي وګړو چې هلته میشت وو هم رحم ونه کړ او دوی یې په هر ډول ظلمونو سره شکنجه کړل. چې امریکا راغله دغه طالبان ووتل یو دغه دښتې ته و دښتې ته ووتل دوستم ټول خالي سلا کړه. خالي سلا کول یې اخوات یې تړل، خالي سلا کول یې اخوات یې تړل. زه دغه ثانیه سړی یم. دا خالي سلا کړه زیاته خلک دا د نواباد په ولس کې پاته سول. هغه چې پاته سو هغه ژوندي پاته سول. چې ده بوتله زیات یې مړه کړه، زیات یې په لنګوټو وتړل. د پوځ د موټې یې ویشل د یرغنک پر سر باندې ډېر یې بوتله د ځانه سره، ډېر همدلته 80 نفر همدلته تیارو مړه کړه په دا دښتې باندې. او هغه و چې کله امریکایانو په قندوز کې بمبار شروع کړ، داسې حالات راغی چې شهیدان چا نشو ښخولی. اول په دغه ولسوالۍ د چاردره کې په دغه مسجد کې په سلو نه زیات شهیدان دلته پراته وو. په دا طالبان راغله د چاردرې په هر کور په هر کلي کې سره تقسیم شو او بالاخره تیارو دلته هم په دوی شروع وکړل او بمبارد و ښکته و پورته و. کوم شهیدان چې په چاردره کې پاتې شو هغه د چاردرې خلکو په هر کلي د هر کلي په هدیرو کې دفن یې ښه کړه او تر اوسه پورې د دغه خلکو په د وارث په نامه هم دلته څوک نه دي راغلي چې ووایي چې زما داسې زوی و یا دا یې نوم و یا دا شی و یا دا شی و.